د خوبونو تعبیر یاد ساتي. ګوره اکثر پدې کې کله نا کله ګوره داسې تعبیر د خوب روزي کنه چې سړی حیران شي. دا ابو خلده رحمت الله علیه فرمایي چې زه یو پیرا دا علامه ابن سیری رحمت الله علیه سره ناستم په مجلس کې، وی یو کس راغی هغه ورته خوب بیان کو. خوب یې ورته بیانو چې حضرت ما خوب لیدلی دی. وی وایه څه خوب دی لیدلی دی؟ وی حضرت ما د شپې خوب ولیده چې یو غټه دا بلبلې نی د اوبو ده، داسې یو غټه بلبله ده او د هغې یو طرف ته هم دروازه غوندې ده او بل طرف ته هم دروازه ده. د هغه یو طرف نه چې زه اوبه وڅکمه نو هغه اوبه چې کومې دي نو هغه ډېرې زیاتې خوږې اوبه دي، ماله سم خوند راکړي. او د هغه بل طرف نه چې زه اوبه وڅکمه نو هغه سمې ترخي، بلکل ماله د خولې دا خوند ناسې خراب کړي، زما طبیعت سم خراب کړي، مکمل ترخي اوبه. بس وی هغه ورته داسې ښکته بره وکتل، ورته وایي چې د دې خوب تعبیر چې کوم دی کنه دا یاد ساتم چې ته خپل خینې سره چې څنګه کم کورواله او ملاوېدل ته خپل کورواله سره کې کنه نو دغه شان ملاوېدل ته خپل خینې سره هم کې، د خپل ښځې خور سره هم ته دقه چل کې. ستا د خوب تعبیر دا دی او د الله نه ویریږه، دا کار پرېږده، دا کار پرېږده کنې ورې ډېر زیات به د الله په عذاب کې مبتلا شي. د دې تعبیر دا دی دا خوږې اوبه چې تعالی خوند درکړي او دا خوږې اوبه څکې، د دې تعبیر ستا خپله ښځه ده او ستا بیبي ده. او دا کمې ترخې اوبه چې ته یادې نو دا ستا خیرې ده او ستا د ښځې چې ده نو هغه خور ده. خو د الله نه ویریږه چې کله ورته علامه ابن سیری رحمت الله علیه وی خبرې وکړه نو په هغه مجلس کې د هغې نه توبه وباسله چې زه به بیا داسې نه کومه. نو په هغه مجلس کې توبه تایب شو چې لاړو زه به داسې کار هېڅ چېرې ونه کړم. هغه کار یې د هغې نه پس مکمل بیا پرېښود او داسې ونه کړو. د خوبونو تعبیر اکثر داسې چې دا ګورې هغه خلکو ته پته لګي چې کم په دې باندې پوهېږي، پوهاني او دا علم ورسره وي، نو داسې تعبیر اوس د چا په ذهن کې راته چې د دې به دا تعبیري. علامه ابن سیری رحمت الله علیه ورته تعبیر وکړو او هغه مسله په هغه کې وم ځکه چې ویې منله. د هغې تعبیر دغه چې دا بعضې ټایم د هغه ګناه یاد ساتئ. یو انسان کوي خوب کې ورته بار بار الله ښیي چې د دې ګناه نه ته واړو، دا ګناه ته پرېږده.